السلام علیکم دوستانو، یو ځل بیا ستاسو لپاره نن زموږ میچ دی. نو ما سره اوسئ، راځئ چې سټارټ کړو. په لاره یو ریډبول مې راواخیسته، خو 2 سنټیګریډه ګرمي ده. دا 2 بجې دي اوس د غرمه. دا چې دا کپچینو ده، اوبه دي ورسره بره ده. ټرین نه اوس کوز شو او ډېره ښایسته هوا هلته لګېږي. ټرین تاسو لیدلی شئ، ټرین تاسو وینئ. ټرین نه اوس کوز شو او خیر راورسېدو. تقریبا 15 منټه لاره ده پیاده. هلته به ځو، په مخکې ځو. نن چې ده موسم ډېر ګرم ده، خو هوا شته. نو میچ به نن پوره کېږي. تاسو کتلی شئ دغسې زه ځم به بیا لرې لرې ځای ته ځي. پورې که تاسو کتلی شئ یو ټرین بل هم را روان ده. دغسې غنم دي. تاسو باندې نن غنم ووینم. دا غنم دي. دې خوا ته وګورئ، که تاسو وګورئ ټول پټي دي. مخامخ وګورئ صرف یو خاموشه سړک لرئ. دې خوا ته هم پټي دي. دا ډېر ښایسته ځای ده. دې نوم چې دی اسپین نور ده. خیري د بیا نه خیري سرونه دي. دلته چې دي خلک پټي کري. ښایسته شنې شنې ونې دي دواړو خواته. دغه پټي ډېر ښایسته ښکاري. اوږدوالی ډېر اوږد ده، نور داسې ډېر وړکی ده. داسې هم ډېر وړکی نه ده، خو مطلب اوږدوالی بیا بیخي غټ ده. زموږ کوچ چې دلته اوسېږي، او دا ښایسته وړ کورونه دي. ښه ځای ده چې ژوند لپاره ډېر ښه ځای ده. امن ځای ده، خاموش ځای ده. خلک دي سلام اچوي، خپل ایکسپیرینس چې هر څه وي هغه سره شیر کوي. سپین ږیرو نه یو چیز زده کېږي. هغه د هر ملکي، که د هر مذهبي، که هر کلر لري، باید دغه ته ریسپیکټ، باید دغه نه چې څه په لایف پښتنۍ باید تربیه کړي. دغه نه د لایف په باره کې پوښتنه وکړي. تا په لایف څه داسې غلطیانې دي چې هغه زه تکرار نه کړم. هغه پوښتنې کول باید سړی وکړي. یو غټه غلطي وسوه. زموږ کور چې دی یو دا کور دی، یو چې دی تقریبا دې نه څه 15-16 کیلومتره لرې دی. نوی کور چې دی ما تاسو ته ویډیو شپېته هغه ځای نوم دی. نو ما ذهن کې و چې دا به شپېته ویږي. نو زه غلطي کې دې اډرس ته راغلم. خو چې اوس مې کوچ له زنګ ووهلو نو ډېر زیات غوسه وه. لاله که ویډیو ګورې نو ډېره بښنه غواړم، غلطي وشوه. نو زه دلته دې اډرس ته راغلم. هغه چې اوس ما ته ویله چې دغلته کښېنه، زه درځم. او ما ته یې ویلې شپه ورځ یوټیوب کې مصروفه یې، تا ما زه کار نه کوي. دغه الوچې دي ما تاسو ته ښودلې. دا ګوره اوس ټولې وچې شوي دي. دا تاسو کتلی شئ. دا چې دي الوچې دي، ډېرې ښایسته الوچې وي. ټولې وچې شوي دي که تاسو کتلي. موږ مې شروع کړی ده. اوس لس رنځې دي، 2 ورسوي دي. ریډي، زموږ کیپټن ریډي او زموږ کوچ هم ریډي ده. تاسو کتلی شئ لوبه شروع ده. وایډ شو. څه کوئ؟ سنگل سنگل سنگل، بس سنگل ڈبل، سنگل ڈبل. ایزی، ٹیک اٹ ایزی. زموږ پلیران ولاړ دي. یو چې دی پاسیت دی، یو نکې دی. انشاءالله میچ به ګټو په خیر. کپټن څه کوي؟ انشاءالله ګټو. بس بالنګ هم اول وکړو او ټارګټ ښه دی، کم دی، دومره ډېر نه دی. خو زموږ بدبختانه اوله وکټه ډېره زر لاړه، په اول بال لاړه. خو دا دواړه ښه دي. دا پارټنرشپ وکړي، یو پارټنرشپ په کار دی. بس انشاءالله لوبه هم بیا کړي. دا ټارګټ خو کم دی. انشاءالله ټارګټ کم دی، خو یو پارټنرشپ په کار دی بیا هم. هو که نه؟ زموږ کپټن چې دا ډېر ښه بال یې وکړ. انشاءالله چې شوکت و زموږ د میچ ګټ دا صحیح هیټر د چکی وغه جګې جګې. دا چې دا ډېر روان د ښه هر ټیم کې موږ سره ځي، د موږ انفارمیشن خپل ټیم ته ورکوي او بیا چیک کوي د موږ ټیم چې دا موږ ټیم نه میچ ګټي. تاسو کتلی شئ میچ شروع ده، پورې میچ شروع ده. که یو سړی ښې طرفي ښه پوخلي که نه، بیا وروسته بیا ورته دومره مشکلات نه وي. خو به پاتې ده شوکت وروړو چغې ورته وهو نه بار به راوړو په اوږو باندې پاسېدم څه لپاره راکار شوت زبردست
بل Wally, go top. اے ولی اوچت کیا ولی اوچت کی ولی اوچت کیا والا کا اوچت کیا اے اوچت کی زبردست ویل پلے ماشاءالله ویل پلے لان کې ودرګي استرا هو کیا لان کې ودرګي پلیر سره لان کې سیا تمشي ثانك يو فاي ویل پلے ان فایر ویل پلے बहुत जबरदस्त बढ़िया Well played. There is God. Okay. Captain's innings. Captain innings. What a captain innings, and all the team should congratulate. زمون کیپټن او ګل پاجي Well, دوه فینش د دې وړه چې دا فینش وکړ او ماشاءالله میچ ډیر ښه وګټل شو بس یو ورځ به دا فائنل هم ګټو یا for ADCC. یار ولی زبردست The best innings, son. Captain innings. What a captain innings, and all the team should congratulate. زمون کیپټن او ګل پاجي Well, دوه فینش د دې وړه چې دا فینش وکړ او ماشاءالله میچ ډیر ښه وګټل شو بس یو ورځ به دا فائنل هم ګټو یا for ADCC. یار ولی زبردست The best innings, son. مونږ چې دا میچ موږ ګټه 10 میچ هم دی چې میچ ګټو پوینټونه په ټولو کې اول نمبر دی د موږ ټیم چې دا نمبر 1 ده نه پاره دومره ولوک ان شاء الله نیکسټ پروګرام سره ګورو اوس پاره اجازه غواړم د الله په چینل ضرور سبسکرایب کیا د نیکسټ ویډیو لپاره اوس پاره اجازه